نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد د دویم کال لپاره هم ښه او مخ پر ودې روان دی. د افغانستان د پراختیا تازه معلومات تر سرلیک لاندې راپور کې راغلي چې پر ټیټ انفلاسیون او د عوایدو زیاتوالي سربیره د دې اقتصادي ودې اصلي لامل هغه غوښتنه ده چې له ایران او پاکستان شاوخوا 2.5 میلیونه راستنه شویو کډوالو رامنځته کړي او له امله یې د خدمتونو او صنعت برخې فعالې شوي دي. د کانونو او ودانیزو توکو وده، د غنمو زیاتوالي او ځان بسیاینه هم ملاتړي موارد ښودل شوي دي. په همدې تړاو څېړنه کې بحث لرم. سلامونه، وخت مو بخیر. زه یار محمد پتیال یم او تاسو د امید راډیو د څېړنې خپرونه اورئ او ګورئ. د بحث ګډونوال را سره د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی نازک میر زیارمل او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی روح الله هوتک. دواړه ستړي مه شئ، بحث ته ډېر ښه راغلاست. زیارمل صاحب، که بحث له اقتصادي زاویې راپیل کړو، نړیوال بانک لکه څنګه مې چې وړاندې یادونه وکړله چې د افغانستان اقتصاد البته دویم پرله پسې کال لپاره مخ پر ودې بللی دی. دا وده تر کومه بریده پر دوامداره اقتصادي بنسټونو ولاړ ده؟ علیکم سلام. زه هم په خپل وار سره پتیال صاحب تاسو ته، ښاغلي هوتک صاحب ته او د تاسې تخنیکي او اداري همکارانو ته او د تاسې د اف ام د څپو له لارې د افغانستان ټول ولس ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. رابسو اقتصادي ودې ته. اقتصادي وده یو هیواد، یو سازمان، یو شرکت، هر څه کې چې کله اقتصادي وده شروع شي، د اقتصادي وده پټه نوره نه پاتې کیږي. په هغې به بیا نړیوال هم شهادت ورکوي او ګاونډیان به هم، سیمه هم او خپله هیوادوالو ته هم دا جوته کیږي چې اقتصاد مخ پر ودې ده. د اقتصاد اساسي ودې یو څو واړه لاملو ته به زه اشاره وکړم. یو هیواد که هر څومره پیسې ولري، هغه پیسې په اکتشافي سرکل کې ونه وسیږي. له سرکل د بېلګې په توګه که د موږ د افغانستان بانک دا اوس په میلیاردونو افغانۍ هلته د راکټ په شکل ایښي، خو دا بازار ته، مارکیټ ته په داسې شکل ونه وځي چې مثلا هلته خدمات وړاندې نه سي، هلته اکتشافي او انکشافي کارونه ورباندې ونه سي. دلته دې اقتصاد ته موږ د اقتصادي وده نه سو ویلی. اقتصادي وده دغه ده چې دلته خلکو ته هم کاري فرصتونه پیدا سي او دغه بودیجه د ودانیزو چارو باندې په مصرف ورسیږي. دلته څه شی کیږي؟ هم هغه سرکل د پیسو پوره کیږي او هم خلکو ته کارونه پیدا کیږي او هم اساسي خدمات وړاندې کیږي. دا درې شی چې په یو اقتصاد کې منظم سو او د پیسو یا د بودیجې په مصرف کې اختلاس، غلاوې راکمې سوې او په مؤثر ډول ولګول سوې، اقتصاد نور خپله وده کوي، ورځ پر ورځ به وده کوي. بانک جهاني هم چې څو ټکو ته اشاره کړې ده چې مثلا انکشافي کارونه ډېر سوي، پرته له شکه دا اوس افغانستان کې تقریبا اضافه له 11,000 که 12,000 پراختي وړې، متوسطې او سترې پروژې روانې دي. د دې ترڅنګ وګورو په نږدې په دا یو کال کې تقریبا ډېر شمېر کډوال د موږ له ګاونډیو هېوادونو بیرته راستانه سو چې ټولو دا وړاندوینه کوله چې دا به له دې افغانستان به د دغه کډوالو راستنېدو سره له سخت بحران سره مخامخ سي. خو دا په ډېر ښه شکل مدیریت سو. پروژې په ډېر ښه شکل مدیریت کیږي. مثلا په معاشونو کې زیاتوالی راغلی ده، کمښت نه خلکو ته کاري فرصتونه زیات سوي دي. همدغه ده وده کوي. موږ د اقتصاد وضع چې بیرته د مصرفي بودیجې نه عواید چې لاسته راځي، که دغه عوایدو کې د مصرفي بودیجې نه بیرته عواید لاسته راځي، دا عواید د موږ اقتصادي وده ده. معنی دا چې د اقتصادي یا د دایمي اقتصاد بنسټونو باندې ولاړه بولئ؟ پرته له شکه که په همدغه شکل مدیریت سي او په همدغه شکل ادامه پیدا کړي، لکه څنګه سکتوري وزارتونه کار کوي او همداسې کومه پالیسي نه چې اوس د موږ او تاسو مرکزي بانک استفاده کوي، که په همدغه شکل پالیسي مخته لاړه سي او دا وده به کال تر بل کاله نوره هم زیاته سي. مننه. هوتک صاحب، د نړیوال بانک دا ارزونه د افغانستان لپاره په سیاسي لحاظ څه پیغام لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب پتیال صاحب، تاسو درونه محترم ورور زیارمل صاحب، د تاسو تخنیکي همکارانو او محترم ولیدونکو اوریدونکو ته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. ډېرې مهمه پوښتنه دې وکړله او پیغام هم همدغه ده چې د ۴۵ کلونو په اوږدو کې د افغانستان د اقتصادي زیرساخت او په ټوله کې د کرنسۍ ورسره د فساد دغه ترڅنګ په افغانستان کې د قدرت جزیرې ورسره د مختلفو هغو ناخوالو چې د افغانستان د درایي او د افغانستان د پیسو او په افغانستان کې د ثبات یوه غمیزه یې بللی سو. هغه نوی اټکل چې اوس په تیر کال کې تقریبا د 2.5 سلنه په حساب باندې او د راتلونکي لپاره هم د 4.3 په اټکل باندې د افغانستان د اقتصادي زیرساخت له امله په افغانستان کې د نن د یو ښه فرصتونو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې د انفلاسیون د منځه وړلو، په افغانستان کې د ثبات د ساتلو خصوصا د بیو په برخه کې په افغانستان کې یعنی د نړۍ په سطحه باندې د 5مې یا د 4مې په سطحه باندې د کرنسۍ د ارزښت په ساتلو کې په افغانستان کې د نن د په مختلفو برخو کې د منابعو نه په استفادې له امله دغه زیری دغه نوښت د افغانستان د وګړو په افغانستان کې د خلکو او په ټوله کې د سیاسي ماحول لپاره د تسکین سبب ګرځېدلی سي. لکه څنګه مخکې چې زیارمل صاحب اشاره ورته وکړله، هر یوه ښه کړنه، هر یو پرمختګ او هر هغه لاسته راوړنه چې یو نظام یې ولري خصوصا د وګړو د هوساینې لپاره په یو جغرافیه کې د یو ښه مسیرونو د تعقیب لپاره، نو بې له شک هغه پټه نه پاتې کېږي او دغه نه پټه پاتې کېدنه سره له دې نه چې په نړیواله انزوا کې سره له بندیزونو، سره د منجمدوالي د پیسو، سره له هغه چې د موږ دارایي کنګل سوې ده په امریکایانو لخوا نه یا په غربي کې نړۍ کې، سره له دې نه چې د موږ بانکي محدودیتونه موجود دي، سره له دې نه چې په افغانستان کې د موږ یوه افغانۍ هم د حکومتي د ساختارونو او یا د زیرساخت لپاره څوک نه راکوي. هغه ټولې لنډمهاله دي. که څومره کومکونه کېږي هغه په بشري برخه کې د مرستو په چوکاټ کې، هغه هم په سیاسي ماحول باندې ترسره کېږي، خو د دراز مدتو پروژو لپاره د موږ مرستې نشته. حتی تیرې قرضې هم په همدغه بانک جهاني باندې د اکثرو تاجرانو، د اکثرو ساختماني برخه کې د زیرساخت برخو کې د لویو پروژو په دوی باندې قرضه پاتې دي. هغه لا تر اوسه ادایه سوي نه دي، خو بیا هم په افغانستان کې دننه هم کرنسي ارزښت لري، هم ثبات لپاره اقدامات ترسره سوي دي، هم ښه مدیریت ترسره سوی ده او هم ورسره داسې یو لاسته راوړنه لرو چې خپله بانک جهاني اعتراف ورباندې کوي. موږ داسې فکر کاوه په ابتدا کې چې د مهاجرینو راتګ به په افغانستان باندې د ټولنیز فشار ترڅنګ د نن اقتصادي قوي فشار له ځان سره ولري، خو له نیکه مرغه دا مدیریت په داسې ښه شکل باندې پټیال صاحب وسه چې د هغوی له ظرفیتونو نه استفاده هم وسوه او د هغوی له دراییو نه هم په بازار کې استفاده وسوله. دا سایکل یې راوګرځاوه. یعنې پټیال صاحب دا خبره د زیارمل صاحب تاییدومه چې هر کله پیسې د اقتصادي ثبات تضمین نشي کولی چې سړی ډېرې پیسې ولري. یعنې هدف دا چې په تیرې ادارې په وخت کې موږ په میلیاردونو ډالر په افغانستان کې زیرمې درلودلې او میاشتنۍ توګه باندې افغانستان بازار ته ترجیقېدلې، خو موږ ته یې هوساینه نه راکوله. هدف دا و پکې چې هغوی په یو نوع باندې موږ له فشار لاندې ساتلي وو، یا یې فساد په چوکاټ کې تللي یا په نورو کې، خو ساختاري شکل کې دننه دغه پیسې که په یو سایکل کې واچول سي چې هغه تولید ولري، انکشاف ولري، پراختیا ولري، زیربنا ولري، لکه د مهاجرینو پیسې، لکه د افغانستان د پالیسیو د اقتصاد محوره چوکاټ کې دننه اقدامات د یو مثبت انګیرنه لري او ځکه یې باثباته بللی سو او دایم پاتې کېدلی سي. ډېره مننه. وردګ صاحب همدې ځای کې غواړم دا پوښتنه هم مطرح کړم له تاسو سره، د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان ښې اړیکو ته په کتو په دې وده باندې څومره اغېز کولی شي؟ ښه، یو وارې خو موږ پخوا منحصره تکیه درلودله. منحصره په دې معنا باندې چې هر څه مو دار و مدار مو له پاکستان نه و. په ساختماني برخه کې رانیولې تر ارتزاقي برخې او له ارتزاقي نه حتی د تولیدي برخه کې، او دا تقریبا د هغوی د یو تور بازار په توګه باندې تلقي کېده. یو منحصر هیواد و او تکیه یې هم په همدوی پورې وه. که چیرې هغوی د هماغه د مافیا په چوکاټ کې دننه له موږ سره کوم یو برخورد کړی وای، نو د موږ هر څه پایمالېدل، کرنسي مو له پښو غورځېدله، دغه ترڅنګ د موږ بازارونه ډاون کېدله، د هغوی نرخونه هدف نو هند، روسیه او دغه هیوادونو سره ښې پاکستان درته ښیم له پاکستان سره موږ منحصر وو. خو له نیکه مرغه د دا ځل لپاره ډېر رول په موږ کې دننه د سیمې نور هیوادونه لري، علاوه له د یو نه چې 5 نور هیوادونه سي. د هغوی د سرمایو لګونه په افغانستان کې دننه د هغوی زړه ښه کېدنه چې په افغانستان کې په اکثرو منابعو باندې سرمایه گذاري وکړله. یوه د منطقوي اتصال لپاره زړه ښه کونه چې منطقوي اتصال خپل ارزښت ورکوي، او دریمه مهمه نقطه دا ده چې موږ اوس متنوع بازارونو سره سروکار لرو. له ایران سره یې بیل لرو، له ازبکستان سره یې بیل لرو، ترکمنستان سره یې بیل لرو، له چینایانو سره
سره یې بیل لرو، حتی د منځنۍ اکثره هیوادونو د منځنۍ اسیا سره یې لرو. د خپله یوه تنوع ده او دا تنوع یو داوطلبي رامنځته کوي. داوطلبي په اقتصاد باندې ښه اثر ډېره مننه. بیا درته راګرځم هوتک صاحب. زیارمل صاحب راپور کې ټیټ انفلاسیون او د عوایدو زیاتوالی د ودې عوامل ښودل شوي دي. په ټیټ انفلاسیون او د عوایدو زیاتوالي لاملونه څه کیدلی شي؟ ګوره موږ په یو انفلاسیون لرو، یو ډي انفلاسیون لرو. ټیټ انفلاسیون موږ د پیسو ثبات چې څومره وو د نړیوالې کرنسۍ پر وړاندې باندې یا د بهرنۍ کرنسۍ په وړاندې باندې د خپلو پیسو ثبات وساتلی سو. یعنې د موږ هغه ګراف نزولي شکل ولري او صعودي شکل ونه لري، دې ته موږ ټیټ انفلاسیون وایو. د دغې ټیټ انفلاسیون ښه مدیریت د افغانستان د مرکزي بانک په افغانستان کې تولید ته مخه، په افغانستان کې د بودیجې د مصرف باندې جدي نظارت، له ګاونډیو هیوادو سره ښه راکړه ورکړه، دغه ټول د دې باعث شوي دي چې افغانستان کې انفلاسیون ټیټ، یعنی هغه موږ په نړیواله سطحه باندې د نوسانات چې دي تر 3% نوساناتو ته موږ عادي نوسانات ویلی سو. که چیرې له 3% نوساناتو نه که هغه صعودي حرکت کوي که نزولي حرکت کوي، هغې ته بیا موږ چلنج هغه ورته ویلی سو، نوسانات ورته ویلی سو. خو الحمدلله که چیرې دا یو کال موږ وګورو د موږ انفلاسیون همیشه منفي ده او ټیټ ده. پر نړیوالو سازمانونو نظارت په دې برخه کې څومره دخیل بولئ تاسو؟ په دغه اوسني برخه کې نړیوال سازمانونو داسې کوم خاص رول د افغانستان کې نه ده لوبولی. دا خالي د افغانانو خپل تلاش ده. حکومت ښه هماهنګي له ولسونو سره، د حکومت ښه هماهنګي له داخلي خصوصي سکتورونو سره، او د حکومت ښه هماهنګي د سیمې له هیوادو خصوصا ګاونډي هیوادونو سره، د پانګولو لیوالتیا یو برخه کیدای شي. د دولت توجه داخلي پانګونې ته، د دولت توجه اساسي زیربنایي کارونو ته، بنسټیزو کارونو ته. تاسو وګورئ مثلا په مختلفو معادنو باندې دلته کار روان ده، او کار هم داسې شکل روان ده چې مثلا قراردادي شرکتونو ته ویل شوي دي چې تاسو کوشش وکړئ که حد اقل د یو 6 میاشتو په زمان کې که تاسو خام مواد پلورئ، پس له هغې نه باید تاسو پروسس ته ورسیږئ. دا پروسس 50 سلنه 15 سلنه د 3 کلونو تر 15 کلو پورې باید موږ د 100 سلنه پروسس ته ورسیږو. دغه علت په نړیوال بازار باندې، په نړیوال مارکیټ باندې، په نړیوالو سازمانونو باندې هم تاثیر کړی. هغوی هم د خپل تاثیر لاندې راوستي دي، ځکه هغوی دا وړاندوینه کوي چې د افغانستان اقتصادي رشد ښه وده کړې ده، او دا وده که پالیسي په دغه شکل وسیږي، دا وده به نوره هم مثبته سي. کور ودان. هوتک صاحب، د اقتصادي ودې اصلي لامل له ایران او پاکستان نه د شاوخوا 2 میلیونو راستنې شویو غوښتنه ښودل شوې ده چې له مخې د خدمتونو او صنعت برخې فعالې شوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې د کډوالو راستنېدل له سیاسي پلوه د افغانستان لپاره یو ستونزمنه وه که د مدیریت ښه ننداره؟ په لومړي سر کې جي ډي پي 4% راښکته کړه، او دا هغه فشار و چې موږ په هغه وختو کې د دې لپاره آمادګي نه درلودله. دویمه دا نقطه وه چې د افغانستان د بازار تقاضا په مختلفو برخو کې منحرفه وه. تکیه یې درلودله په یو انحصاري هیواد باندې، په یو پاکستان هیواد باندې مستقیما په هغوی پورې. ناشنایي د بازار ورسره موجوده وه، خو له نیکه مرغه دلته تنوع د بازار او تقاضا د بازار لوړه سوه. چې کله تقاضا د بازار لوړیږي، دا اقتصادي فرموله به وي. زیارمل صاحب په دې باندې ښه تشریح ورکولی سي. د ما په نظر باندې تقاضا په خپله د سایکل د چلولو لپاره دوران وسیق په دې کې خلک دخیل سول په اقتصاد کې. نو که چا 10 روپۍ درلودل هم بازار ته راویستله، هغه څه چې په بازار کې تقاضا درلودله د هغې د رفع لپاره اقدام وکړه. نو دلته د دې تر څنګ هغه ظرفیتونه چې له مهاجرینو سره وه، خصوصا په صنعتي ډګر کې، خصوصا په تولیدي ډګر کې، تیاره دلته بستر اوار سوی و، تیار بستر جوړ و، ځکه چې افغانستان د اسلامي امارت هوډ او هغه دا و، دا تصمیم دا و چې اوس له دې نه وروسته باید افغانستان د یوه وارداتي هیواد په ځای باندې په صادراتي هیواد باندې بدل کړي. تاسو فکر کوئ چې د اسلامي امارت سیاسي لیدلوري یعنې وکولی شو چې یو ښه مدیریت وړاندې کړي؟ خبره په همدغه ټکي کې ده چې کله موږ وایو چې دغه برخه مدیریت کوله، هغه له همدې امله سوله چې سیاست همدا و چې باید موږ وارداتي ونه اوسیږو، باید یو صادراتي هیواد واوسیږو. موږ باید یو تکنیشن نه په ښه توګه باندې په خپلو برخو کې استفاده وکړو. دا برخې تیارې موجودې وې، له دې مهاجرینو نه استفاده وسوله. هغه فشار چې مخکې اټکل کېده، هغه یې ورو ورو له منځه یوړ، او بالاخره اوس د لوړوالي په طرف باندې تللی ده. له دې تر څنګ په ټوله کې یو ښه مدیریت
لکه مخکې چې بحث باندې اشاره ورته وسول دی فساد او د رشوت او یا د بروکراسي له منځه وړل په دې ترڅنګ د ځمکو د غصب را مخنیوی د هغه ترڅنګ د سرمایه ګزارانو لپاره د فرصتونو او د مهلتونو ورکول که څه هم تر اوسه پورې ډېر جدي نه دي پرمختګ یې نه محسوسیږي خو بیا هم امیدونه د دې سته لکه د مځکو ورکول لکه هغوی د سرمایه د جذب لپاره د سرمایه ګزارۍ لپاره را جذبول لکه تر 2 میلیونو پورې د معافیت مسله دا مسایل لکه د افغانۍ د ارزښت د ساتلو مخکې جرمال صاحب اشاره درلودله چې په میلیاردونو افغانۍ په بانک کې ساتل سوي دي خو په بدل باندې یې د ډالرو قاچاق بند سوی ده دا مدیریت غواړي د ډالرو قاچاق مدیریت کول او هغه راګرځول د خپل په اقتصادي برخه کې دننه او یا هم د افغانیو رایجول پخوا د جمهوریت په دور کې د موږ په اکثرو سرحدي ولایتونو کې پردۍ کرنسۍ استفاده کېدله په معاملاتو کې خو له نیکه مرغه اوس په ټوله جغرافیه د افغانستان کې خپل افغانۍ استفاده کیږي او دا په اقتصادي رشد کې غټه ګټه لري ځینې نور عمومي عاملونه هم شته. بیا درته راګرځم درنو اورېدونکو او کتونکو اوس لپاره لنډې دمې ته ځو. د امید راډیو د څېړنې بحث دوام ته ښه راغلاست. بحث کې راسره د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی نازکمیر زیارمل او دغه راز د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی روح الله هوتک میلمانه دي. زیارمل صاحب په کانونو او ودانیزو توکو کې وده د غنمو زیاتوالی او ځان بسیاینې هم ملاتړي موارد ښودل شوي دي په دې راپور کې. د کانونو ودانیزو توکو او کرنې وده دغه راز پر اقتصاد څومره اغیزه کولی شي دغه موارد؟ رابسو اول ودانیزو پروژو ته موږ په تیر کال کې انکشافي 20 میلیارده بودیجه درلودله خو د سږ کال لپاره یا د روان کال لپاره تنها وزارت د فواید عامې ته یا د ټولګټو وزارت ته 18 میلیارده انکشافي بودیجه ورکول شوې ده. 8.4 میلیارده بودیجه د کلو د پراختیا وزارت ته ورکول شوې ده. همداسې معارف ته د مختلفو سکتوري وزارتونه که راواخلو دا بودیجه انکشافي بودیجه له 100 میلیاردو پورته شوې ده یعنی تیر کال 20 میلیارده وه سږ کال یې له 100 میلیاردو که ټول وزارتونه راټول کړو دا 100 میلیارده بودیجه لوړه شوې مصرفي انکشافي بودیجه. وخت چې انکشافي بودیجه څومره زیاتیږي همومره ودانیزې چارې پرمختګ کوي. ودانیزو چارو کې خلکو ته فرصتونه پیدا کیږي. وخت چې خلکو ته کاري فرصتونه پیدا سو وخت کې یو کور کې حد اقل که یو کور یو کس په معاش اوسیږي هغه یو قسم مصارف کوي. کله یو کور نه چیرې 2 کسه په معاش باندې بوخت دي یا معاش ولري هغه مصارف خپله اتومات تغیر کوي. داسې نه ده چې هر څومره کوشش وکړي چې عواید دې پورته سو دي تا مصارف به ورسره پورته ځي. همداسې کله چې په پراختیایي برخه کې څومره پانګونه کیږي څومره بودیجه زیاتیږي هموغره په عمومي اقتصاد باندې دا مزددي ترڅنګ چې خلکو ته عامه خدمات وړاندې کیږي سړکونه جوړیږي پارکونه جوړیږي شفاخانې جوړیږي مثلا مکتبونه جوړیږي مختلفه هم عامه خدماتو سره ښه کیږي. د عامه خدماتو ترڅنګ تاجر رشد کوي شرکت رشد کوي ترڅنګ یې ورسره انجینر مدیر د مختلفو کسبو خواندان هغه ورسره رشد کوي. په یو بازار کې په یو کلي کې که په یو ولسوالۍ کې یو پروژه روانه وي په هغه ولسوالۍ کې نانبای نجار هوټل قصاب مختلف دکانداران لغې پروژې سره قراردادونه لري هغې ته لوجستیکي مسایل ورته تامینوي هغه ټول ښار هغه منطقه ورسره رشد کوي. اوس الحمدلله د افغانستان داسې ولسوالۍ نه ده چې حد اقل یوه انکشافي پروژه هلته شروع نه وي. داسې ولسوالۍ به د نږدې 400 یا زیاتو کم ولسوالیو کې شاید موږ داسې ولسوالۍ ونه لرو چې هغې کې یوه یا له یوې نه زیاتې پروژې هلته لګیا نه وي. دغه خپله په انکشافي برخه کې پانګونه یا په انکشافي برخه کې مصرف کول دا خپله هم سهولتونه او هم د اقتصاد وده رامنځته کوي. دوم معدن د افغانستان سترې پروژې دي ګرچې موږ مثلا بیا بیرته په معدنو کې وړې متوسطې او سترې پروژې لرو خو فعلا داخلي پانګونه ډېرې دي په متوسطو معدنونو شوې ده. دغه د موادنو عواید ډیر دي. تاسې وګورئ په هره میاشت کې موږ تقریبا تر $1 میلیون پورې تنها د پنجشیر نه د زمرودو فروشاتو هغه بولۍ ته وړاندې کیږي چې هغه خرڅیږي. همداسې تاسې د افغانستان کرومایټ وګورئ د افغانستان شاوکاڼی وګورئ مثلا د اوسپنې په معدنونو کار وګورئ داسې دې ته ورته په نورو معدنو باندې ګرچې مثلا دا تر اوسه پورې ډېرې اساسي هغه نه دي سوي خو دا اوس هم موږ په اوسط ډول باندې تقریبا اضافه نږدې $1 میلیارډ په کال کې دا اوس موږ د معادنو له لارې نه عواید لاسته راوړو.
ډېره زیارمل صاحب همدلته غواړم دا مو پوښتمه چې په راپور کې تمه ښودل شوې چې د روان 2025 میلادي کال لپاره د افغانستان ناخالص البته ته کورني تولیدات یا جي ډي پي 3.4% وده وکړي. دا وده یا دا وړاندوینه تاسو څنګه ارزوئ؟ امید دغه ده د جي ډي پي ټول مصارفو ته چې د یو هیواد که هغه واردات دي، صادرات دي، عامه خدمات دي، معاشات دي، دا چې ټول رایوځای کېږي دې نه جي ډي پي جوړیږي. جي ډي پي چې څومره مصارف په یو هیواد کې مصارف مثبت مصارف نه مثلا اختلاسي مصارف مثبت مصارف چې څومره پورته کیږي چې څومره یو حکومت اقتصادي پالیسي داسې جوړوي چې مصارف په خپلو پروژو کې زیات کړي. داسې مصارف نه چې دی ورسره زر داسې مصارف یعنې پروژې زیاتې کړي. مثلا آینده ته داسې پلان ولري چې زه د 100 میلیارده انکشافي بودیجې په ځای باندې 120 میلیارده به هغه جوړ کړم. دغه 120 میلیارده پیسې چې مارکیټ ته عرضه کیږي، تاجرانو ته عرضه کیږي، شرکتونو ته یا خصوصي سکتورو ته په لاس ورځي، دلته خپله جي ډي پي خپله رشد کوي. دا مثلا له 3 نه 4 ته پورته کیږي. له 4 چې هر څومره د موږ د پیسو هغه مصرفي سرکل توند یا تیزیږي هموغه جي ډي پي ورسره پاتې. تاسې وګورئ په اولو وختو د امارت په راتګ کې امارت چې څو پالیسیانې جوړولې هر څه په ډب یعنې دوی خپل مصارف حتی خپل کارمندانو ته یې چای نه ورکول، معاشونه تر ډېر وخته نه ورکول، پروژې خو نه وې، مثلا شرکتونه فعال نه وو. هلته د موږ جي ډي پي تقریبا 0 ته نږدې شو. دا څه چې حکومتي مصارف دلته بند شو. وخت چې حکومتي مصارف یا بودیجوي مصارف کمیږي جي ډي پي ټیټه راځي. چې څومره مصارف زیاتیږي که هغه په ساختو ساز، واردات، صادرات، د حکومتي کارونه، معاشات چې څومره زیاتوالی راځي جي ډي پي پوسټر ډېری هیوادونو د نړۍ موږ په جي ډي پي مثلا د بیلګې په توګه امریکا، جاپان، چین و دوی هیوادو ته وګورو چې 18.4 تر دې پورې به د دوی جي ډي پي یا ناخالص عاید د فی نفر یا د یوه نفر په سر باندې تر دې حده پورې دوی د ناخالص عواید رسیږي. کور ودان هوتک صاحب داسې وړاندوینه په ګډو سیاسي سیمیزو همکاریو کې په حقیقت بدلیدای شي که نه په کور دننه د هڅو پرمټ به دا وي؟ ډیره مهمه برخه دغه ده چې موږ څنګه کولی شو له داخلي منابعو نه استفاده وکړو، په هغو باندې تمرکز وشي. یعنې په ټوله کې افغانستان هم د ظرفیت له لحاظه هم د منابعو په خپل جا باندې پرېږده د ظرفیت و استخراج و تعلیم او په نورو برخو کې له ځان سره خپلې ستونزې لري. هغه ماشینري هم نه لري چې د معادنو د استخراج لپاره استفاده کیږي، او که چیرې لري هم ګزاپ او غټ مصارف به غواړي چې په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وشي. خو زه فکر کوم په دې برخه کې ډیره یو مهمه تشویقي بڼه همدغه ده، لکه په معادنو باندې د سرمایه ګذاري او د همسایه هیوادونو رول په دې ځای کې بهتره کول، ځکه هم بازار اړتیا ورته موجوده ده او هم هغوی ظرفیتونه لري او هم دلته تنوع د کاري بازار رامنځته کیږي. په دې برخه کې موږ ښه استفاده تیر کولی شو چې موږ هم اشتغال ځایي وکړو، د خلکو لپاره کارموندنه پیدا سي او فرصتونه رامنځته کړو، هم سرمایه جذب کو، هم ظرفیتونه را انتقال کو، او هم خپله معادن په خپله په افغانستان کې دننه پروسس مرحلې ته ورسوو، په جای د دې چې خامه توګه باندې خرڅوو. په نړۍ کې لوی مثالونه شته. جناب پټیال صاحب کیدای شي دا تاسو تر پوښتنه پورې اړه ولري چې زیات معادنو بډای هیوادونه وو، خو دوی یو ځل په همدغسې سربخوده شروع ورباندې وکړله، ټول مواد په خامه توګه باندې نورو هیوادونو سره یا د قرارداد له مخې یا په یو نوعه باندې انتقال کړله. خو چې کله معادنو کې هغه ختم سو، دغه زیرمې ختمې سولې، دوی بیرته فقیر پاتې سو. له همدې امله د دغه سایکل جوړول فکر کوم له ابتدا نه په ښه توګه باندې مدیریت شوي دي. هر اوس که چینایان دي د میس عینکو قرارداد له ځان سره لري، خو پروسس په افغانستان کې باید ترسره کوي. په همدې برخه کې دننه که هر یو بهرنی پانګوال په معادنو باندې سرمایه ګذاري کړي، لومړنی شرط همدغه ده. مخکې زیارمل صاحب اشاره ورته وکړله چې په ډیره 25% یا له هغو نه کمه فیصد باندې کیدلی شي د لومړي ځل لپاره سرمایه ګذار چې یو داخلي شریک به هم ورسره له ځان سره ولري، داسې نه چې مستقیما بهرني شریکان پکې وي. نو په هغه صورت کې بیا خام مواد کم خرڅولی شي، بالاخره تر 100% پروسس پورې ورسیږي. دغه چاره د دغو هیوادونو لپاره چې په سیاسي ماحول کې دننه له افغانستان سره قراردادونه ترسره کوي، دا له یوه ښه تفاهم نه پرته نشي ترسره کېدلی. نه رول په سیاسي لحاظ باندې د ډاډ د ترلاسه کولو، د هغوی د تضمین د ورکولو، په هغه ځای کې د هغوی د فرصت د برابرولو او هغوی رابللو لپاره همدغه کانالونه دي چې استفاده کیږي او ترې ګټه پورته کیږي. دغه حالات په نړیوال سیاسي تعاملاتو کې د افغانستان له دریځ سره څومره مرسته کولی شي ستاسو؟ په جای باندې خبر همدغه ده چې هر کله چې یو هیواد په بل هیواد کې سرمایه ګذاري کوي، نو دلته یوازې د سرمایه ګذارۍ موخه نه ده،
هلته باید سیاسي تعلقات وساتي، هلته باید په امنیتي برخه کې د د ثبات لپاره دخیل واوسیږي، هلته له هغوی سره د فرهنګي له لحاظه د ټولنیز له چوکاټه د راکړې ورکړې د تګ راتګ له لارې سهولتونه او مسیرونه آراسته او برابر کړي. نو په دغه صورت کې یو جاین په مابین کې رامنځته سه په ټولو خواو کې، هم کلتوري سه، هم فرهنګي سه، هم اقتصادي سه، هم سیاسي سه، هم تجارتي سه، او هم دغه ترڅنګ دننه سیاسي ماحول سه. نو یو هیواد چې په بل هیواد کې پانګونه کوي پر ځان موږ ترکمنستان سره که فرهنګي کلتوري سیمه او ټولو برخه کې نږدې اړیکې لرو او اوس راځي په افغانستان کې سرمایه ګزاري کوي، د سیمې د ثبات لپاره ګټه رسولی شي. دا په سیاست کې د تنوع په نامه باندې ده، هغوی ته د هغه ارزښتونو د پاللو او په ارزښتونو کې دننه د هغوی لپاره د مسیرونو د برابرولو په معنا باندې ده رغنده رول لري او فوقالعاده رول ساتلی شي او ثابت پاتې کېدلی. ډېره مننه. زیارمل صاحب، سره له اقتصادي ودې راپور کې د نفوذ چټک زیاتوالی او د غرض سوداګرۍ د کسر پراختیا او د دوامداره بېوزلۍ د فشار فکټورونه یاد شوي دي. دلیل یې څه بولئ تاسو؟ تاسو وګورئ، یو خو په افغانستان کې د نفوس رشد ډېر زیات سری ده، ډېر زیات سری ده، او بل د اجباري عودتونه یا دوباره برګشت په اجبار شکل باندې د مهاجرینو یا د کډوالو او همداسې مثلا پرله پسې په افغانستان کې وچکالۍ، طبیعي پیښې د افغانستان د ودې لپاره هم یو چلنج دی. خو بیا هم الحمدلله لکه څنګه چې نړیوالو مثلا دغه د نړیوال بانک اوسنۍ وړاندوینه وګورئ، که تاسې مثلا د 4 میاشتو مخکې وړاندوینه وګورئ ډېره زیاته تفاوت سره لري. که د 1 کال مخکې وړاندوینې ته وګورئ بیخي ډېر تفاوت ته، که د 2 کالو مخته ورسو خو بیخي داسې یو حالات موږ او تاسو ته انعکاس کوو یا د داسې یو تصویر موږ او تاسو ته وړاندې کوو چې تاسو په ډېر یو خراب یو بحراني حالات کې قرار لرئ، یا افغانستان په داسې یو حالات کې قرار لري چې یو ډول بحران به هم د مدیریت نشي کړی. خو بیا هم ښه مدیریت وکولو سره له دې چې مثلا موږ له ځینې چلنجو سره مخامخ یو، وچکالۍ سره مخامخ یو، مثلا طبیعي پیښې دي او دلته د عودت ګراف ډېر زیات د مثلا دا عودت نږدې 50 کالو کې له افغانستان نه سوی و او دا په تیر 1 کال کې دا ډېر غټ فشار دلته خپله یو تورم د مهاجرت بیرته رامنځته سوی ده چې یعنې دلته د افغانستان ظرفیت ته اصلا توجه نه کېږي چې افغانستان په کال کې یو خو کثرت د نفوس دلته ډېر زیات. زیارمل صاحب، د دې لپاره چې دا البته د ودې حالات پایداره وساتل شي یا دغه لا هم پیاوړی شي، کوم موارد دي چې باید په پام کې ورته ونیول شي؟ دغه ښه مدیریت، پراختیایي پروژو ته وده ورکول. د اوس شوی دغه مدیریت که نه له دې هم باید موږ خو ګوره داسې موږ باید ګوره موږ دلته 2 قسمه پلانونه، لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله. اوږدمهاله او لنډمهاله موږ مثلا د لنډمهال لپاره یا د 6 میاشتو لپاره ممکنه کې اوس هم د بودیجه کمه وي، د کمې بودیجې په اساس هم کلنۍ بودیجه انتخاب کړي، خو د راتلونکي 3 کالو لپاره موږ ټول عواید سنجولی چې موږ ته په راتلونکي 3 کالو کې له معدنو نه څومره عواید لاسته راوړلی سو، له برېښنا نه څومره عواید لاسته راوړلی سو، همداسې له ګمرکي تعرفو نه څومره عواید لاسته راوړلی سو، همداسې مثلا د طلا او معدن تاسې وګورئ چې تقریبا نږدې په دا 2 کالو کې په 2 مرتبه نږدې 1 ټن طلا د افغانستان د سرو زرو ذخیرې ته اضافه سوې ده. له دې ترڅنګ چې نغدي پیسې لاسته راغلي دي 1 ټن طلا دلته اضافه سوې ده چې دا خپله د افغانستان په اقتصاد باندې مثبته پایله درلودلی شي. مدیریت په همدغه شکل ادامه پیدا کړي او په آینده کې انکشافي بودیجې ته نور هم زیاتوالی پکار ده، که دا رامنځته شي نور به هم وده وکړو. کور ودان. هوتک صاحب، غواړم په همدې پوښتنې مطرح کولو سره بحث هم راټول کړم. ځینې پروژې چې په افغانستان کې د نړیوال بانک له لوري تمویل کېدي اوس یې چارې ولاړې دي، سره له دې چې دغه بانک پخوا هم ورته مثبتې څرګندونې کړي دي، څه فکر کوئ چې افغانستان په اړه دغسې مثبتې څرګندونې هم کېږي ولې بیا هم دغه عام المنفعه پروژو چارې عملا نه پیل کېږي؟ دلیل یې څه ده؟ پاچال صاحب، ما په ابتدا کې اشاره ته وکړله چې د ځینو هیوادونو یو طرفه سیاستونو په افغانستان باندې نن اوس هم اغېز لري، لکه بندیزونه، لکه راکړه ورکړه، لکه د بانکي مدیریت ضعف یا هم د بانکي پیاوړتیاو یا د هغوی د سکتورونو په برخه کې د نه کمزوري یا په افغانستان کې د عملي قرضو موجودیت، خصوصا د جهاني بانک سره د موږ د اکثرو پروژو نیمه کاره پیسې پاتې دي، لکه د کاسا یا کازار لویه پروژه د دوی په
ګراو کې ده، یعنې دوی تمویل په غاړه باندې درلود. داسې لویې برخې شته، خو د دې لپاره مذاکرات فکر کوم تر ډېره حده پورې مخ ته تللي دي. یو وارې اعلان هم وسو چې د 50 میلیارډو په شاوخوا کې فکر کوم چې همدغومره پیسې به په څو پړاوونو کې دننه په افغانستان کې بیرته دغه باقي پاتو پروژو ورکول کیږي. 15 میلیارډه و د مافان باندې دغه به ورکول کیږي، او په دې کې هغه د هغه چا پیسې دي چې هغه دلته تاجر و، هغه دلته سرمایه ګزار و، هغه دلته شرکتونه درلودل، له دوی سره قراردادونه درلودل، هغه پاتې دي. ښه خبره دغه ده چې کوم دغه مسیر چې اوس په مخ کې روان ده، دغه اعتماد چې کوم رامنځته کیدونکی ده، دغه په اقتصادي برخه کې دننه هغه ډاډمنتیا چې اوس میسره ده د افغانستان اسلامي امارت لخوا، او یا هم په سیمه کې دننه یا په ټوله کې په افغانستان کې یا په ټوله برخه کې د تقاضا له لحاظه دننه د سرمایه ګزار لپاره فرصت مساعد ده. لازمه ده چې بانک جهاني په دې برخه کې تاسو یو یادونه وکړله چې نړیوال یا ځواکمن زبرځواک هیوادونه د نړیوال بانک باندې د هغوی منفي دریځ اغېز کولی شي؟ قطعا نه ورسره کړی و، ځکه دوی پروژه درلودله، له هغوی سره یو ځای پرېښودل، لاړ هر څه بلاک سو. لا اوس هم تبلیغات لري، اثر ورباندې موجود ده، او دغه مسله تر ډېره حده پورې په لویو سیاستونو کې دننه چون د اقتصاد او سیاست او د قدرت مسله په بندیزونو پورې یو له بله له ویرې سره مخامخ ده. که چیرې هغه هیوادونه چې په نړیوال بانک کې دننه سرمایه ګزاري لري، یعنې فرضاً که داسې فرض کړي پټیال صاحب چې قرغیزستان غواړي خپله د کاسا یا کازار پروژه راوړي انتقالي تر جنوبي اسیا پورې، بانک جهاني پیسې ورنه کړي، د وسه خو د چا نه ده پوره چې خپله یا تاجکستان په وس باندې پوره ده یا افغانستان په وس باندې پوره ده. اوس ځینې لوی قدرتونه په دې برخه کې ښکیل دي، هغه د دې لپاره زمینه سازي کوي. دوه نقطې نورې یادولی سم چې د یو فرمایش په توګه چې جمعبندي سي او د یو خاص په توګه له امارت نه باید د بانکي سکتور د پیاوړتیا لپاره رغنده ګامونه پورته سي. یو مسله. دومه مسله د ټولو کې چې په افغانستان کې ثبات ډېر یقیني کولی شي په خصوصي سکتور په چوکاټ کې دننه پیاوړتیا په ډېره سطحه باندې دننه که څه هم تر اوسه پورې ډېر اقدامات ترسره سوي دي، خو ګړندي ګامونه دې په دې برخه کې واخیستل سي. د صادراتو تنوع باندې سرمایه ګزاري ډېره مهمه ده، خصوصا په هغه معیارونو باندې برابره چې موږ په نړیواله سطحه باندې تقاضا له موږ لري. د بشري فقر په وړاندې باندې لا اوس هم کم څه ترسره کیږي. که څه د اشتغال ځایي لپاره فرصتونه په لویو پروژو کې کم میسرېږي، خو د وړوکیو فرصتونو د رامنځته کولو لپاره امارت باید جدي اقدامات ترسره کړي تر څو وکولی شي یو مثبته کړنه یې وارزولی سو. مخکې زیارمل صاحب اشاره درلودله اقلیمي بدلونونه شته، د مهاجرینو راتګ شته، د دغو لپاره چې کوم میکانیزمونه یا کومې برخې په لاره باندې اچول سوي دي، دا اوس هم د دغې اوسني جذب لپاره مهیا نه دي. پټیال صاحب په دې معنا باندې موږ ظرفیت د دغومره نفوس نه لرو. دغه ظرفیتونه او دغه توانایانې باید لوړې کړي، له دې سره یوه ګټه کولی سو چې د موږ هغه مهاجر چې له تر اوسه پورې له خطر سره نه دي مخامخ په بیرون بهر هیوادونو کې، که هغوی خپله سرمایه را انتقال کړي، موږ مثبته ګټه ډېره مننه. کور ودان د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی نازکمیر زیارمل او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی روح الله هوتک چې راغلی او د افغانستان د اقتصادي بهیر په اړه مو د نړیوال بانک راپور په تړاو خپل معلومات او نظرونه راسره شریک کړه. درنو اورېدونکو او کتونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې د بحث تر پای شیبه وی. تر بل بحثه ښې چارې الله مو مل شه.